السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمندو دوستانو خویندو ورونو، یوې میاشتې مخکې موږ دغه ساحې ته راغلي وو. دلته هم یو سا افتتاح کړې وه چې زموږ جناب قاري صاحب محترم خپله دلته وو او دا سا مې افتتاح کړه. تقریبا ډېر کار شوی. که تاسو وګورئ دغه خلکو دغه کاریګرانو استادانو ډېر زحمت ویستلی، نو انشاءالله چې اوس هم لګیا دي او کار پکې کوي. تقریبا دغه سا اوس اوبو کې ده، نو موږ کوشش کوو چې دا سا تقریبا 15-14 متره نور هم په دې اوبو کې ووهو او دغه طالبانو ته دغه قاریانو استادانو ته دا اوبه ښه منظم ډول باندې برابرې شي، ځکه چې دا مدرسه ده او ډېره غټه مدرسه ده. دوستانو زه به تاسو سره دغه مدرسې دا ویډیو هم شریکه کړم، قاري صاحب دغه مدرسه ورته راواخلې. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې بیا هم که څومره کېږي چې دغه سا چې تاسو اوس وینئ انشاءالله چې د دې ویډیو به تاسو سره شریکوو. دوستانو چې دا استادان لګیا دي، ډېر تکالیف بس یقین په خدای وکړئ چې 2.5 میاشتې کېږي چې دا استادان لګیا دي دلته کار کوي. ډېر تکالیفو سره هم دا سا وویسته دوستانو، ځکه دا غریزه علاقه ده. نو په غریزه علاقه کې حتما سا ویستل دا ډېر مشکلي. نو دغه استادانو ډېر تکلیف وویسته، نو موږ هم دیو نه ډېره مننه کوو. الله دې دیو ته هم ډېر اجرونه ورکړي چې دغسې یو مدرسې ته دغسې طلبه کرامو ته حافظانو ته قاریانو ته چې په دې کې درس کېږي. دوستانو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې وارثین تربیه کېږي، نو موږ دیو نه هم مننه کوو. او هغه حاجي صاحب مرحوم الله دې وبخي حاجي صاحب مغل خان چې د چین ولسوالۍ دی، د هغې فامیل موږ سره په دې سا کې مرسته کړې، د هغې نه هم مننه کوو. زموږ جناب قاري صاحب محترم روحاني صاحب د هغه نه هم مننه کوو. الله دې هغوی ته هم اجرونه ورکړي. ټول دوستان چې په دې کې کومک کړی دا تاسو وینئ دوستانو چې دا اوبه انشاءالله رسېدلي او لګیا یو، بیا هم په دې اوبو کې دا استادان کار کوي. نو ستاسو د مرستو په هیله یو چې انشاءالله هر ځای کې تاسو داسې مدارس وینئ، دیني مدارس وینئ دوستانو، نو تاسو هم ورسره مرستې وکړئ. دغه خلکو ته چې څومره نفع ورسېږي نو الله به موږ تاسو نه راضي شي دوستانو. ومن الله توفیق. واتساتن غواړي بیا رغون غواړي، لاست راوړې بارمران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي، زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي. پرب توکل پکار دی چې خدای تجمن پاتې شو، بیا بلهار بریان برخمن پاتې شو. پرب توکل پکار دی چې خدای تجمن پاتې شو، بیا بلهاری بریان برخمن پاتې شو. په حقانیت بمو بیا ټوله نړۍ پیژني، صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو. هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي، لاست راوړې بارمران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي، زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي. ایلا منصب پروا ای میډنا یا غلیا، لاس پلاس مکین پام زار دشمزار خاغلیا. ایلا منصب پروا ای میډنا یا غلیا، لاس پلاس مکین پام زار دشمزار خاغلیا.
ستبو زرگی او تقوا منم یارا جهاد وام لالاری اټول